ارز کول غواړم چې نېشنلزم قام پرستی یا ملت پالی دا رجعت پسندی نه ده. نېشنلزم رجعت پسندی نه ده، دا پرستو تک نه دی، دا یو ځای کې ودرېدل نه دي، دا جمود نه دی، دا انرشیا نه ده، دا په مخ کې تلل دي. دا د قانونو په مخ کې تللو ته نېشنلزم وایي، د قانونو پرمختګ ته نېشنلزم وایي، د قانونو روښانتیا ته نېشنلزم وایي، د قانونو ویښتیا ته نېشنلزم وایي. نو دا په یو روایت کې انختل نه دي، دا بیخي یو جدید فکر دی، دا بیخي یو ماډرن فکر دی، دا بیخي د هر دور سره تړلی، د هغه دور د ضروریاتو مطابق، د تقاضو مطابق د خلکو دا سوچ چې څنګه کوم ځای کې چې هغې اوسېږي، کوم علاقه کې چې هغې اوسېږي، کوم منطقه کې هغې اوسېږي، کوم قام کې هغه اوسېږي، هغه قام، هغه منطقه، هغه علاقه څنګه روښانه شي، څنګه ویښتیا غاړې ته لاړ شي، څنګه د اسانو غاړې ته لاړ شي، څنګه د پرمختګ غاړې ته لاړ شي، څنګه د ترقۍ غاړې ته لاړ شي. او دا په دې بنیاد نی، دا په دې بنیاد نی چې چېرته یو بل قام سره دښمني وپالي. نېشنلزم رجعت پسندي نه ده او نېشنلزم دښمن پالي هم نه ده، دا ملت پالي ده. دا چا سره د دښمنۍ په بنیاد نه جوړیږي، دا د دې وطن کې د ورکړو راکړو په بنیاد جوړیږي او د تعاون په بنیاد جوړیږي. نو نېشنلزم رجعت پسندي نه ده، نېشنلزم روښان فکري ده، روشن فکري ده، انلایټنمنټ دی. دا یو ذهن کې ساتل، یاد ساتل پکار دا نقطه. بله نقطه دا ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې نېشنلزم نسل پرستی نه ده، قام پرستی نسل پرستی نه ده. قام پرستی د دې پوره جغرافیې په کوم کې چې یو قام اوسېږي، په هغې کې چې څومره ژبې ویلی کېږي، په هغې کې چې څومره نسلونه آباد دي، په هغې کې چې څومره صنفونه آباد دي، په هغې کې چې څومره جنډرز وي، که هغه ټرانسجنډر دی، که هغه ښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، که هغه ځوان دی، که هغه مشر دی، د هغه ټولو حکمرانۍ ته نېشنلزم وایي، د ولس حکمرانۍ ته نېشنلزم وایي. هغه جغرافیه کې چې څومره وسیلې دي، په هغه وسیلو د هغې اختیار ته او د هغې په خوښه د هغه وسیلو استعمال ته نېشنلزم وایي. دا نسل پرستي نه ده، دا د یو ژبې حکمراني نه ده، دا د یو نسل حکمراني نه ده، دا د یو طبقې حکمراني نه ده، دا د ټول ولس حکمراني ده، دا د ټولو ژبو ته د احترام حکمراني ده، دا د یو عقیدې حکمراني نه ده، یا دا د یو فرقې حکمراني نه ده. دا ټولو مذهبونو ته او ټولو عقیدو ته د احترام په نظر کتل او د هغې احترام کول، دا قام پرستی ده، دا ملت پالي ده. نو ملت پالي، قام پرستی، دا نسل پرستی نه ده، دا مذهب پرستی په دې شکل کې نه ده چې ټولو مذهبونو ته احترام لرل دی. دا مذهب پرستی په دې شکل کې نه ده چې دا فرقه پرستی نه ده، دا یو فرقې سره تړل نه دي، او د فرقې په بنیاد جنګ جوړول نه دي، د فرقې په بنیاد دښمنۍ پالل نه دي، د فرقې په بنیاد وینې تویول نه دي، او د فرقې او د مذهب په بنیاد سیاسي کرسۍ باندې کېناستل نه دي، او نه هغه د مذهب په بنیاد د خلکو اقتصاد یا د خلکو ګټه وټه جنگ ته وړل دي، بارود دي جوړول دي، ډزول دي. نو نېشنلزم نسل پرستی نه ده، نو نېشنلزم فرقه پرستی هم نه ده، او نېشنلزم ریاستي نېشنلزم هم نه دی. قامي نېشنلزم دا دراصل د قام د اختیار مبارزه ده، د قام د اختیار مبارزه ده. دا د ریاست جبر نه دی چې پس خلکو به یو طبقه ریاستي جبر نافذ کوي، نو دا د ریاست جبر نه دی. نو په یو منطقه کې چې خلک اوسېږي، هغه منطقه کې ټول دنیا دا منلې ده، ټول دنیا دا منلې ده چې هغه منطقه کې به اختیار او هغه منطقه کې چې څومره وسیلې پیدا کېږي، د هغه وسیلو د استعمال حق دا به هغه خلکو ته وي، دا به هغه ولس ته وي، د مذهب نه بالاتر، د عقیدې نه بالاتر، د نسل نه بالاتر، د رنګ نه بالاتر، د جنس نه بالاتر، د صرف نه بالاتر، د دې ټولو صنفونو، د دې ټولو نسلونو، د دې ټولو مذهبونو، د دې ټولو ژبو احترام ته نېشنلزم وایي، احترام ته قوم پرستی وایي، او نېشنلزم وایي، قوم پرستی وایي، ملت پالي وایي. دا ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې کله مونږ د وسیلو په دې منطقه کې خبره کوو، نو باید
دا خبره دلته واضحه کړی شي چې دلته زمونږ وسیلې څه دي او هغه وسیلې په کم طریقه استعمالیږي او هغې دپاره آئیني لارې ګودري څه دي دلته قدرتي ګیس پیدا کیږي د قدرتي ګیس دپاره آرټیکل 158 دی په آئین کې دا زمونږ ملکیت دی زمونږ د ړومبي استعمال حق دی دا حق باید مونږ واخیستی شو دلته اوبه دي د اوبو مونږ ته په تقسیم کې په یو فارموله کې آئیني توګه باندې 900 اربه ایکړه اوبه راکړې شوي دي مونږ استعمالو صرف 500 اربه ایکړه اوبه 300 اربه ایکړه اوبو باید چې مونږ ته پیسې راکړې شي دې صوبې ته پیسې ورکړې شي دلته د بجلۍ نه دلته د اوبو نه بجلي پیدا کیږي د هغې خالص منافع مونږ سره په آرټیکل 161 کې منلی شوې ده باید چې دغه باندې عمل وشي دا ټولې د اختیار خبرې دي خو د دې اختیار سره سره د وسیلو د اختیار سره سره چې د اوبو اختیار دی د بجلۍ اختیار دی د معدنیاتو اختیار دی د ځنګل اختیار دی د جلغوزو اختیار دی د لارو ګودرو اختیار دی دا لارې ګودرې تر سنټرل ایشیا رسېدلې دي باید د سنټرل ایشیا دا لارې ګودرې خلاصې وي د وطن دپاره او دې د ورکړه راکړه کولی شي تجارتي لارې ازادول او د ګاونډي ملکونو سره ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ساتل دا ډیر بنیادی عمل دی چې د دې خلکو حکمرانۍ سره تړلی دی او د خلکو دا حکمرانی دا نیشنلزم سره تړلی ده بغیر د ولسي حکمرانۍ نه نیشنلزم ممکن نه دی دا ذهن کې یاد ساتل